د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده په ناڅاپه توګه د کابل د ګمرک څخه لیدنه وکړه. د لیدنې پر مهال د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس امینه احمدي، د دفتر عمومي رئیس عبدالخالق سرابی، د مالیې وزارت یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو یې هم ملتیا کوله. ما جواز دارم که اعمال فعالیت داره، ننوشته که این وطنیه. من رئیس سر تفاهم ورسیدیم که یو نماینده شرکت دریور دو نفر باید موجود دیگه موتور پریوریزه باید. ایشان ضمن دیدار از انگرهای گمرک کابل پروسه کاری و جابجایی اموال و اجناس تجارتی را نیز از نزدیک بررسی نمود و در عین حال با استماع شکایات و مشکلات رانندگان موترهای باربری وعده سپرد که در چارچوب قوانین نافذه کشور و امکانات وزارت مالیه با آنان همکاری های لازم را خواهد داشت. همداشان نوموړي د هغو موټرونو ارزونه او لیدنه له نږدې وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو ریاست له لوري د کابل کندهار پر لویه لاره د ارغندۍ په سیمه کې د قاچاق او ناقانونه توکو د راواردولو په تور نیول سوي وو او دا مهال د کابل په ګمرک کې ضبط او درول سوي دي. په ورته مهال د مالیې وزارت سرپرست د کابل په ګمرک کې د ځینو اجرایي کارونو له لیدنې او ارزونې وروسته اړوندو مسؤلینو ته اړینې لارښوونې او سپارښتنې وکړې او له دوی وغوښتل چې له مراجعینو سره نیک چلند وکړي او کارونه یې په ټاکلې موده کې ورته خلاص کړي.